کله چې تاسو ژوند کې څه ګران وخت نه تېرېږئ او تاسو چا کس ته لاړ شئ او هغې ته خپلې مسئلې وښیئ نو هغه تاسو ته وایي چې صبر وکړه هر څه به ښه شي. او څه وخت چې تاسو دا خبره چاته وکړئ نو هغوی له نوره غوسه راشي چې دا څنګه خبرې کوې، ته ماته وایې چې صبر وکړه، ته خبره مې چې زه څه نه تېرېږم، زما ژوند کې څه مسئلې غمونه او تکلیفونه دي او ته ماته وایې چې صبر وکړه، تا ته دا بس ویل اسان دي. خو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ته وایي چې صبر وکړئ، کله چې تاسو ته وایي هیله لرئ، کله چې تاسو ته وایي غمجنه کېږئ مه، کله چې تاسو ته وایي ایمان لرئ او کله چې تاسو ته وایي چې هر څه به خیر شي، نو تاسو خبر یې چې هغوی د خبره کولو وروسته څه کریډیبلیټي ده. او تاسو ته معلوم ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ته الله څومره ماشومان ورکړي وو؟ اووه. هغوی ته اووه ماشومان ورکړي وو او هغې کې څومره لوڼه او څومره زامن وو؟ نو هغې کې 4 لوڼه وې او 3 زامن وو او هغې نه 6 ماشومان د نبي صلی الله علیه وسلم ژوند کې وفات شوي وو. الله اکبر. نو هغوی د 6 ماشومان هغوی د سترګو مخکې مړ شوي وو. نو تاسو لږ سوچ وکړئ چې خدای دې نه کړي زموږ کې چا ماشوم داسې مړ شي نو زموږ به څه حال وي. نو تاسو خو هغې له د قبر کې کوزولو او د ځمکې کې ښخولو تصور هم نشئ کولی. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وګورئ چې هغوی دا شی 6 ځل کړی دی. څه لږ ورځ مخکې د زما کور نږدې یو جنازه شوې وه. د جنازه زموږ خپل کمیونټي کې وه او د 20 کالو ځوانه جینۍ وه چې کومه وفات شوې وه. نو د هغې ځای کې دا واقع شوې وه چې کوم ځای کې زه اوسېږم الینګټن کې، ساوت الینګټن کې، او دا خلک زموږ ګاونډ کې اوسېدل او دا جینۍ ځوانه د 20 کالو وه او د دې پلار سره څه ورځ مخکې ما وخت هم تېر کړی و. نو کله چې هغه وفات شوه نو زه بیا هغې جنازې کې هم هغې پلار سره وم. نو کله چې ما د هغې پلار سترګو ته ولیدو نو زما زړه مات شو چې کله هم تاسو داسې یو پلار سترګو ته وګورئ چې کوم خپل ماشوم ښخوي نو ستاسو به زړه مات شي. نو سوچ وکړئ چې هغې زړه باندې به څه تېرېږي. نو تاسو سوچ کولی شئ چې نبي صلی الله علیه وسلم په دې تکلیف نه 6 ځل تېر شوی دی. نو کله هم چې تاسو ژوند کې دا اورئ چې نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې صبر وکړئ، خیر به شي، غمجنه کېږئ مه، دا دومره لویه خبره نه ده، پرېږدئ، وبخئ. نو کله هم چې تاسو داسې واورئ نو داسې مه وایئ چې هغوی دپاره خبره کول اسان وو، ځکه چې هغوی کولی شو نو نه، نعوذ بالله، هغوی لپاره اسان نه و. سوچ وکړئ چې تاسو څه خبره کوئ. هغوی د خپل ژوند کې د ټولو کې زیات تکلیفونه تېر کړي وو، ټولو کې زیات غمونه لیدلي وو، خو بیا هم د څومره مضبوط ایمان لرو. نو زه تاسو یو خبره وکړم، څنګه چې موږ سره د هر ژبې کې څه خاص ټکي وي چې کوم موږ استعمالوو، څنګه چې د چا مور پلار مړ شي نو موږ هغې ته څه وایو؟ موږ هغې ته یتیم وایو. او چا خاوند مړ شي یا ښځه مړه شي نو موږ هغې ته څه وایو؟ چې دا کونډه ده. نو داسې موږ سره دا خاص ټکي وي، خو هغې پلار دپاره هیڅ ژبې کې هیڅ ټکی نشته چې چا ماشومان مړ شي، ځکه چې دا کېدلی نه دي په کار. دا څومره غمجنه شی دی او رسول صلی الله علیه وسلم دې نه 6 ځل تېر شوی دی.